هلمند کې د عمري روغتیايي علومو انسټیټیوټ له بېلابېلو څانګو څخه 130 تنه زده کړیالان فارغ شوي. د دغه انسټیټیوټ مسؤلین د یاد ولایت ولسي وګړو ته د فارغ کړو زده کړیالانو د ښې روزنې بشپړ ډاډ ورکوي او وایي چې په راتلونکي کې به هم په علمي برخه کې خپلې هڅې دوامداره وساتي. د عمري روغتیايي علومو انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر نور احمد مال وایي په علمي برخه کې به په عصري بڼه د ټولنې د ښه خدمت په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نن ورځ د عمري روغتیايي علومو انسټیټیوټ د محصلینو د لومړۍ دورې د فراغت غونډه وه چې له نیکه مرغه موږ د شپږو څانګو څخه فارغین نن لرو چې په دې کې یو شمېر څانګې چې هغه ډېر نوي دي چې هغه د هلمند او ټول افغانستان کې هغه ته شدیده اړتیا ده چې په هغه کې موږ رواني روغتیا څانګه لرو چې د څانګې څخه تقریبا موږ 22 تنه محصلین او تغذیې څانګه، نسجي څانګه، لابراتوار، فارمسي د دې څانګې څخه موږ فارغین لرو چې زموږ د محصلینو ټال شمېر 120 تنو ته رسیږي چې د انسټیټیوټ څخه فارغېږي او دا به ټولنې ته د خدمت په مخ وړاندې شوي. بلخا بیا فارغ شوي زده کړیالان محمد یاسین حیران او محمد علي کاني خوښ دي چې په علمي برخه کې هیله پوره شوې، خو له اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې دوی ته د کاري فرصتونو زمینه برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن زه د عمري د روغتیايي علومو د انسټیټیوټ د صحت رواني یا د رواني روغتیا له څانګې څخه فارغ یم. موږ له ډېرو بدبختیو څخه راتېر سوي یو، خلک په ذهني لحاظ ډېر شکنجه سوي دي، نو ډېره اړتیا لیدل کېده تر څو په دې برخه کې موږ داسې متخصصین، داسې وړ با تجربه او روزل سوي کسان ولرو تر څو هغه خلکو ته چې له دغه بدبختیو څخه ځورېږي ښه مشاورې وړاندې کړي، ښه خدمات وړاندې کړي تر څو خلک په ذهني لحاظ بیرته جوړ او ټولنې ته وړاندې کړي. زموږ یوازینۍ هیله او آرزو هم دا ده چې د عمري روغتیايي علومو انسټیټیوټ د لیسانس تر کچې پورې دغه برخه وغځوي تر څو د محصلینو هغه کم نیمګړي تحصیلات چې مثال تر 14 پاس پورې یا تر 14 پاس پورې کړي دي دغه تر لیسانس تر کچې پورې وغځوي او زموږ هیله او آرزو هم دا ده چې په دې برخه کې تر لیسانس تر کچې پورې زده کړې وکړو. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د خلکو علاقه له زده کړو سره ډیره شوې ده.